السلام علیکم مینوالو هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوالو په دې ویډیو کې به ستاسو د افغانستان او اماراتو لوبډلې ترمنځ چې کومه دریمه شل اوریزه لوبه همدا اوس پای ته ورسېدله. په کومه لوبه کې چې افغان لوبډلې تقریبا یو بایللې لوبه له اماراتي لوبډلې څخه د کریم جنت د ښکلي بیټینګ پر مټ باندې وګټله. زه به تاسو ته د دغې لوبې په هکله پوره معلومات درکړم. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه وروسته لایک او چینل مې حتما درسره سبسکرایب کړئ. مینوال نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې ترمنځ د دریو شروع لوبه د سریز وروستۍ لوبه ترسره شوله. په دې لوبه کې راشد خان د لوبې په چا ګټله او لومړی د بالینګ کولو فیصله وکړه. اماراتي لوبډلې مینوالو په ټاکلو 100 اورونو کې د 163 منډو هدف افغان لوبډلې ته وټاکه. د افغان لوبډلې لپاره مینوالو په دې لوبه کې د بالینګ کولو په برخه کې راشد خان او ګلبدین نایب ښه بالینګ ترسره کړ. راشد خان په 100 اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره 2 وکټې ترلاسه کړلې او ګلبدین نایب مینوالو په دې لوبه کې په 2 اورونو کې 14 منډو په ورکولو سره 2 وکټې ترلاسه کړلې. مینوال کله چې افغان توپونکي د لوبې میدان ته راغلل نو د اماراتي لوبډلې لخوا نه ټاکل شوی دی په 20 اوور کې د 4 لوبغاړو په لاس ورکولو سره پوره کړ او اماراتي لوبډلې ته په دې لوبه کې د 6 وکټو په توپیر باندې ماته ورکړله. مینوال د افغان لوبډلې لپاره د بیټینګ په برخه کې په نوې لوبه کې ابراهیم زدران په 50 توپونو باندې 60 منډې ترسره کړلې او کریم جنت بیا په 2 توپونو باندې 55 چټکې منډې ترسره کړلې. افغان لوبډلې ته تقریبا یو بایللې لوبه وګټله. مینوال کله چې کریم جنت میدان ته راغی نو افغان لوبډله په ډېر زیات مشکلاتو کې وله ځکه افغان لوبډلې ته په 30 توپونو باندې شاوخوا 80 منډې پکار ولې نو کریم جنت یو ډېر زبردست لوبه ترسره کړه. افغان لوبډلې ته بریا ور برخه کړله. په دې لوبه کې مینوال کریم جنت د لوبې غوره لوبغاړی شو ځکه هغه په 2 توپونو باندې 55 چټکې منډې ترسره کړې وې.